څوک کولی شي پیریان حاضر کړي. پیریان د انسانانو غوندې خوراک او څښاک کوي او د نسل د زیاتېدو لپاره د یو بل سره یو ځای کیږي او کورنۍ رامنځته کوي. د انسانانو په شان زیورات استعمالوي او مشهور او قیمتي کاڼی د عقیق کاڼی دی. زیاتره پیریان د انسانانو سره مینه کوي او که وغواړي ورسره خبرې او د زړه خواله وکړي په خوب کې ورته د ارواګانو په شکل حاضرېږي. زیاتره پیریان مسلمانان دي، بې ضرره او زموږ په شان د الله جل جلاله عبادت کوي او د الله جل جلاله څخه بیریږي. مګر نورې کافران دي او کولی شي انسانانو ته ضرر ورسوي. جنیات د اوسپنې څخه ویریږي او د انسانانو اواز، ګڼه ګوڼه، د فضله موادو بدبویې نه خوښیږي او د همدې امله په زړو کورونو، کنډوالو، څاګانو او ځنګلونو کې ژوند کوي. مګر بیا نورې د انسانانو په شاوخوا کې ژوند کوي. په عادي حالت کې انسان ته ضرر نه رسوي تر هغه پورې چې انسان ورته ضرر ونه رسوي. نو هر کله چې تاسو په زړو کورونو، کنډوالو او یا په هغه ساحو کې